نن ولسمشر څه وکړل، له چا سره یې وکتل، او د ولسمشر د ورکېدلو او ناروغ کېدلو کیسه څه وه؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر یو عادي کس نه ده چې 2 ورځې د څرګند نشي او بیا د هم هېڅ خبره او تشویش ونه اوسي. له دې مخکې د سعودي ولیعهد څو ورځې رسنیو کې نه ښکاره شوی، نو ټولې دنیا میډیا د هغې د ورکېدلو او نشتون په اړه تبصرې کولې. موږ خپله ویډیو کې اندېښنه ښودلې وه او ولسمشر ته مو روغ صحت غوښتنه کړې وه. د ولسمشر نشتون ډیر خلک اندېښمن کړي وو. نن د ارګ په فیسبوک باندې بعضې کسانو ولسمشر ته داسې کومنټونه کړي وو: ولسمشره ملت در سره تړلی چې ته نوې تباه کیږو، نو هیله کوم ځان مه غایبوه. ولسمشر 2 ورځې نه وي، ولس تا لیدو ته شیبې شمارلې، که نه له وکیلانو ښې خاطرې نه لرو. سترګې مې خوږې سوې په لیدو مو ګران بابا، شکر چې بیا مو ولسمشر غږ واورېدلو. دغه راز یو بل هېوادوال لیکلي: 2 ورځې نه وې ظالمه د نجونو په شمول هلکان هم درپسې لیوني وو. ځینې کرۍ لیکوالانو دې د رنځورۍ خبر لاس په لاس کاوه، خو دوی نه پوهېدل چې ولسمشر ټیم نه دی بلکې پولاد دی. مخالفین دې د اختر په ورځ هم روژه ونیسي. دا و د خلکو نظریات، او لا هم معلومه نه شوه چې ولسمشر ولې 2 ورځې ځان غایب کړی و، خو شاید دې کې به هم کوم راز و. او نن ولسمشر په داسې حال کې راڅرګند شو چې د هغه په حضور کې پکتیا او کابل ولایتونو د خلکو استازو د لوړې مراسم ترسره کړل. په ولسي جرګه کې د کابل او پکتیا ولایتونو د خلکو نویو منتخبو استازو نن له غرمې مخکې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حضور کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. دا مراسم چې پارک کې ترسره شول، یادو استازو ته په خطاب کې وویل: نن تاسې د کابل، پکتیا او د افغانستان ټولو خلکو ته د ولسي جرګې د بشپړېدو مبارکي وایم، او له دې وروسته به تاسو خپل توان او پر خپلو کلیدي دندو تمرکز کوئ او د افغانستان د خلکو باور به ساتئ. جمهور رئیس غني وویل: د دولت د رئیس په توګه 3 واړه قواوې ماته حیاتي او برابر ارزښت لري، او د جمهوري نظام پرمختګ د 3 ګونو قواو ترمنځ همغږۍ او همکاري کې نغښتی دی. د هېواد جمهور رئیس وویل: هیله ده چې 18مه دوره د افغانانو لپاره ځلانده دوره وي. همدارنګه یې له وکیلانو وغوښتل چې ورستول کېدونکي قوانینو او په ځانګړي ډول د ټاکنو تجدید ته پاملرنه وکړي. محمد اشرف غني له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله څخه د ټاکنو د اصلاحاتو د مدیریت له امله مننه وکړه. هغه زیاته کړه: د ولسي جرګې استازو سره به په ځونواره کتنو کې د انکشافي، اقتصادي او نورو مسایلو په اړه د دوی مناسبې طرحې واوري. تاسو د ولسمشر غني په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو په کومنټ کې راته ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.